Oria English Language Program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسانی انګلیسي اوریا. وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 52 دوه پنځوسم لوست درس 52 Auxiliary verbs کمکی فعلونه یا افعال کمکی. درنو او قدرمنو هیوادوالو، auxiliary verbs ته helping verbs په انګلیسي کې هم وایي او په انګلیسي کې د auxiliary verbs داسې تعریف کوو. Auxiliary or helping verbs are used with a main verb to show the verb's tense or to form a negative or question. دوستان نهایت عزیز، auxiliary verbs را helping verbs همچنان در انگلیسی میگوید و در انگلیسی تعریف auxiliary verbs را به این شکل میکنیم. Auxiliary or helping verbs are used with a main verb to show the verb's tense or to form a negative or question. راځئ چې په پښتو کې هم تعریف واورو. کمکی فعلونه هغه فعلونه دي چې د یو اصلي فعل سره په داسې حال کې استعمالیږي چې د اصلي فعل وخت وښیي او یا د جملو د منفي او سوالیه کولو لپاره ترې هم کار اخیستل کیږي. دوستان نهایت عزیز، فعل کمکی را به این شکل دری تعریف میکنیم. فعل کمکی فعل‌های است که همراه فعل اصلی در حال استعمال می شود تا وقت یا زمان فعل اصلی را نشان بدهد و برای تبدیل کردن جملات به سوالیه و منفی نیز استفاده می شود. نو دوستانو، راځئ چې د auxiliary یا کمکی فعلونو په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړو. auxiliary verbs یا helping verbs عموما په انګلیسي کې په دوه قسمه دي. اول ته وایي primary auxiliary verbs یعنی لومړني کمکی فعلونه. دویم model auxiliary verbs یا وضعیتي کمکی فعلونه. auxiliary verbs یعنی په دوه قسمه باندې دي، primary auxiliary verbs او model auxiliary verbs. دوستان نهایت عزیز، auxiliary verbs یا helping verbs یا افعال کمکی یا کمکی فعلونه در انگلیسی به دو قسم هستند. اولش primary auxiliary verbs یعنی فعلای کمکی اولیه و model auxiliary verbs یعنی فعلای کمکی وضعیتی به دو قسم هستند. ای که primary auxiliary verbs کدام است و model auxiliary verbs کدامش هستند، هر کدامش جداگانه برای شما تشریح میکنم تا شما بهتر بدانید. قدرمنو دوستانو، دا چې auxiliary verbs یا helping verbs یا کمکی فعلونه لکه څرنګه مې چې درته ویلي چې په دوه قسمه دي، چې یو ته وایي primary auxiliary verbs یعنی لومړني کمکی فعلونه او بل دي model auxiliary verbs یعنی وضعیتي کمکی فعلونه. دا به هر یو درته جدا جدا په راتلونکو سلایډونو کې تشریح کوم چې primary auxiliary کم دي او په جملو کې څه رقم استعمالیږي او model auxiliary verbs کوم دي او په جملو کې څه رقم استعمالیږي. د هر یو به جدا جدا درته تشریح کوم ترڅو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. دغه کمکی فعلونه چې دي دا ډیر زیات مهمه دي او په جمله کې موږ تاسو ته د جملې لکه څرنګه چې په تعریف کې ویلي چې معلوموي چې په کومه زمانه کې استعمالیږي، زمانه موږ تاسو ته ښیي او یا یو جمله څه رقم سوالیه کوي او څه رقم منفي کوي. دا به هر یو جدا جدا درته تشریح کړم. اول براسو primary auxiliary verbs ته دوستانو. primary auxiliary verbs درې دي. یو ته وایي to be چې په هغې کې am is are was were شامل دي. بل ته وایي to do چې په هغې کې do does او did شامل دي. او درېیمې چې د هغې ته وایي to have چې په هغې کې have has او had پکې شامل دي. دغه ټول څه شی دي؟ دا primary auxiliary verbs دي.
دوستان نهایت عزیز، primary auxiliary verbs 3 قسم هستند که یکیش میگن to be که to be am is are was were. اینا to be verbs هستند. اگر بعضی موقع ما در جملات استفاده میکنیم to be verbs باید بفهمیم که کدامش هستند. اینا am is are was were اینا to be verbs هستند. دومش از to do does did اینا to do هستند. و سومش هست to have که have has و had هستند. اینا primary auxiliary verbs هستند. دوستانو راځي چې په مثال کې وګورو. مثلا په دې لومړنۍ جمله کې موږ تاسو وایي چې I am teaching English. I am teaching English. په دې جمله کې am ته اشاره شوې ده. دغه am یو auxiliary verb یا کومکی فعل ده دوستانو. اول خو دلته په دې جمله کې موږ ته ښیي چې دغه کومه زمانه ده. له دې am نه موږ تاسو دلته پوهیږو چې دا موجوده جاري زمانه ده. او بل که چیرته غواړو دغه جمله موږ سوالیه کړو نو له همدغه کومکي فعل نه موږ تاسو کار اخلو او د جملې سر ته یې راولو نو وایو چې am I teaching English؟ آیا زه انګلیسي تدریس کوم یا انګلیسي ښوونه کوم؟ او که چیرته غواړو چې منفي کړو نو بیا هم د همدغه am نه کار اخلو. I am not teaching English. زه د انګلیسي ښوونه نه کوم. نو د کومکي فعل نه موږ څو ګټې واخیستلې؟ دوه. اول دا چې په زمانه کې پوهیږو چې کومه زمانه ده. دویم دا چې د جملې سوالیه او منفی دپاره ترېنه کار اخلو. دوستان نهایت عزیز، در جمله اول ما شما میبینیم که میگیم I am teaching English. من تدریس انگلیسی را میکنم. در اینجا am auxiliary verb یا فعل کمکی است که در اینجا برمان کمک میکنه با فعل اصلی که teach خودش یک فعل اصلی است با او کمک میکنه و برای ما نشان میده که وقت امی تدریس چی وقت است. یعنی در اینجا نشان میده که زمان حال جاری است. و دومی که اگر خواسته باشیم امی جمله را سوالیه کنیم پس از امی helping verb استفاده میکنیم. میگیم که am I teaching English؟ آیا من تدریس انگلیسی میکنم؟ و یا اگر خواسته باشیم منفی کنیم پس میگیم که I am not teaching English. من تدریس انگلیسی را نمیکنم. پس در اینجا از to be verbs یا helping verbs استفاده کردیم. راځي چې بل مثال هم وګورو دوستانو. He is playing. هغه لوبې کوي. په دې جمله کې هم is څه شی ده؟ یو کومکی verb ده یا auxiliary verb ده یا helping verb ده. بیا په auxiliary verbs کې to be verb ده is. نو دیزی کې اول خو موږ تاسو ته ښیي چې دغه کومه زمانه ده. بیا په دویمه جمله کې موږ له دې څخه ګټه اخلو چې دغه جمله موږ په سوالیه باندې بدلو. نو وایو چې is he playing؟ آیا هغه لوبې کوي؟ او په دریمه جمله کې وایو he is not playing. هغه لوبې نه کوي. نو دلته موږ څه وکړو؟ په د سوالیې په جوړولو کې هم له دغه auxiliary verb نه موږ تاسو کار واخیسته او په دریمه جمله کې د جملې د منفي کولو لپاره هم له همدغه auxiliary verb یا کومکی فعل نه موږ تاسو کار واخیسته چې وایي he is not playing. دوستان عزیز، در این جمله اول میگیم که he is playing. او بازی میکند. در اینجا is چی است؟ auxiliary verb است. باز در auxiliary verbs to be verbs است. در اینجا اول خب برای ما نشان میده که زمان حال جاری است. زمان برای ما نشان داد و playing خودش یک فعل اصلی است که همراهش کمک میکنه. بدون is جمله بی‌معناست. و دوم در جمله دوم میگیم is he playing؟ آیا او بازی میکند؟ سوالیه توانستم توسط امی auxiliary verb سوالیه جور کنم. و سوم he is not playing. او بازی نمیکند. دوستانو په دې جمله کې هم موږ تاسو وایو چې they are studying. هغوی مطالعه کوي. په دې جمله کې ګوره are to be verb ده، auxiliary verb ده. بیا په auxiliary verb کې to be verb ده چې study یو اصلي فعل ده، له ده سره مرسته کوي او زمان وخت موږ ته ښیي چې کوم وخت ده دلته موجوده جاري زمانه ده. په دویمه جمله کې are they studying؟ آیا دوی مطالعه کوي؟ نو دلته د سوالی په جوړولو کې موږ سره کومک وکړ چې دغه are د جملې سر ته راغی. او په دریمه جمله کې وایو چې they are not studying. هغوی مطالعه نه کوي. نو دلته د جملې په منفي کولو کې هم دغه کومکی فعل یا to be verbs یا auxiliary اصل خو helping verbs یا auxiliary verbs ورته وایي، خو بیا په auxiliary verbs کې دې ته to be verbs وایي. am is are was were پکې to be verbs دی. دوستان عزیز، در این جمله میبینیم they are studying. آنها مطالعه میکنن
آر چی هستک؟ یکی از auxiliary verbs هستک که study فعل اصلی هستک، امرای ما کمک کرده ای جمعی آر و نشان داده که کدام زمان هستک. در جمله دوم میگیم که are they studying؟ آیا آنها مطالعه میکنن؟ در اینجا برای ساختن سوالیه جمله امرای ما کمک کرده می فعل کمکی are. و در جمله سوم میگیم که they are not studying، آنها مطالعه نمی کنند. پس در اینجا در ساختن منفی کردن یک جمله امرای ما کمک کرده می are کمک کرده. دوستانو په دې جمله کې هم موږ تاسو له was نه استفاده کړې ده، وایي چې he was talking to me، هغه له ما سره خبرې کولې. دلته was یو auxiliary verb ده چې دلته موږ تاسو ته ښیي چې دغه زمانه تیره سوې جاري زمانه ده، یعنی تیره سوې جاري زمانه ده، زمانه یې موږ تاسو ته وښودله. بیا په دویمه جمله کې وایي چې was he talking to me، آیا هغه له ما سره خبرې کولې؟ د جملې په سوالیه جوړولو کې له موږ سره کومک وکړه. او بیا وایي چې he was not talking to me، he was not talking to me، هغه له ما سره خبرې نه کولې. نو دلته د جملې په منفی جوړولو کې له موږ سره مرسته وکړه. دوستان عزیز در این جمله همچنان ما شما میبینیم که میگیم he was talking to me، او با من صحبت میکرد. اول خب was اینجا فعل کمکی برای ما نشان میده که کدام زمان بود، وقت بود. میفهمیم اینجا زمان گذشته جاری است که امرای تاک که فعل اصلی است کمک هم کرده. و در جمله دوم میگیم که was he talking to me، آیا او با من صحبت میکرد؟ اینجا در ساختن سوالیه جمله همراه ما کمک کرده. و در جمله سوم میگیم که he was not talking to me، او با من صحبت نمیکرد. در این جمله به ساختن منفی کردن جمله همراه ما کمک کرده. دوستانو په دې جمله کې هم موږ وایو چې they were watching TV، هغوی تلویزیون کاته. یعنی دلته were یو کمکی فعل ده چې د watch چې اصلي فعل د سره کمک کوي، او بل موږ ته ښیي چې دا کومه زمانه ده، دا هم تیره جاری زمانه ده، یعنی تیره سوې جاری زمانه ده. په دویمه جمله کې وایي چې were they watching TV، آیا هغوی تلویزیون کاته؟ نو دلته د سوالې په جوړولو کې له موږ سره کومک وکړه چې دغه were مې د جملې سر ته راوسته. او په دریمه جمله کې وایي چې they were not watching TV، هغوی تلویزیون نه کاته. دلته د جملې په منفی کولو کې له موږ سره مرسته وکړه. دوستان عزیز در این جمله میگیم که they were watching TV، آنها تلویزیون را تماشا میکردند. در این جمله میبینیم که were یکی از auxiliary verb است که امرای watch که فعل اصلی است کمک کرده و برای ما نشان میده که این یک زمان گذشته جاری است. و در مثال دوم میگیم که were they watching TV، آیا آنها تلویزیون را نگاه میکرد؟ اینجا در ساختن سوالیه جمله امرای ما کمک کرده. و در مثال سوم میگیم که they were not watching TV، آنها تلویزیون را تماشا نمیکردند. در اینجا در ساختن منفی یک جمله امرای ما کمک کرده. دوستانو په دې سلاید کې درته was او were معرفي کوم چې دا هم auxiliary verbs یا کومکی فعلونه دي چې بیا په کومکی فعلونو کې د to be verbs دي. او دغه was او were چې دي دا په تیره سوې زمانه کې د am is are په ځای باندې استعمالیږي، چې د am او د is دویم حالت was ده او د are دویم حالت were ده. was چې دا په تیره سوې زمانه کې له I، he، she، it او مفرد اسم سره استعمالیږي، او were د we، you، they او جمع اسم سره استعمالیږي. دوستان نهایت عزیز در این سلاید براتان was و were را معرفی میکنم که اینا همچنان فعلای کمکی هستند و در فعلای کمکی باز to be verbs هستند که حالت دوم am، is و are هستند. was که هستک حالت دوم am و is هستک که امرای I، he، she، it و اسم مفرد در زمان گذشته استفاده میشه. و were که هستک حالت دوم are هستک که امرای we، you، they و اسمای جمع در زمان گذشته استعمال میشه. نو راځئ چې دوستانو د primary auxiliary verbs له دویم سره آشنا سو.
to do هم auxiliary verbs یا کمکی فعلونه دي چې په دې کې do does او did شامل دي. does له he she it او مفرد اسم سره استعمالیږي. do له I we you they او plural جمع اسم سره استعمالیږي او did د دې دواړو دویم حالت ده چې له دغه ټولو سره استعمالیږي. دوستان عزیز دوم primary auxiliary که هستک to do هستک که در او شامل هستک does do و did که does همراه he she it و اسمای مفرد استعمال میشه و do همراه I we you they و اسمای جمع استعمال میشه و did حالت دومی همی دوتا هسته که همراه همه اینها ما میتونیم از did استفاده بکنیم. نو دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به هم پوه شوي هستئ نو راځئ چې په مثالونو کې وګورو. He goes to school. هغه ښوونځي ته ځي. په دې جمله کې ګورو چې دا سمپل پریزنټ ټنس ده او په دې کې کومکی فعل نشته ده. نو دلته څه کوو موږ تاسو د does نه کار اخلو. does استعمالو د سوالې جوړولو دپاره. نو وایي چې does he go to school؟ آیا هغه ښوونځي ته ځي؟ او که چیرته غواړو چې دا جمله موږ تاسو منفي کړو نو بیا هم موږ تاسو له does نه کار اخلو. وایي چې he does not go to school. هغه ښوونځي ته نه ځي. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم he goes to school. او مکتب میرود. در این جمله چون auxiliary verb ما شما نداریم و این زمان حال ساده است و در زمان حال ساده ما شما گفته بودیم که از do و does استفاده میکنیم. پس بر سوال ساختن این ما شما از does استفاده میکنیم. میگیم که does he go to school؟ آیا او مکتب میرود؟ و اگر بخوایم که می جمله را ما شما منفی کنیم پس میگیم که he does not go to school. او مکتب نمی رود. پس در اینجا امی does چی هستک؟ auxiliary verb یا فعل کمکی هستک که باز از auxiliary verb هم اینا primary auxiliary verb هستک که primary auxiliary را گفته بودیم که to be, to do و to have هستن. اینایش to do هستن که قبلا توضیح دادم. نو دوستانو راځئ چې په یو بل مثال کې هم وګورو. We speak پښتو. مونږ پښتو خبرې کوو. که چیرته غواړو چې دا جمله مونږ تاسو په سوالیه بدله کړو دلته هم کومکی فعل نشته ده په جمله کې او له دې نه پوهیږو چې دا موجوده ساده زمانه ده او په موجوده ساده زمانه کې چې کله کومکی فعل نه وي نو له do او does نه کار اخلو. نو دلته چون وی استعمال شوی ده له do څخه موږ تاسو کار اخلو. نو وایي چې do we speak پښتو؟ آیا موږ پښتو خبرې کوو؟ او که چیرته غواړو دا جمله موږ منفي کړو نو بیا وایي چې we do not speak پښتو. موږ پښتو خبرې نه کوو. نو دلته بیا هم موږ تاسو له do څخه کار واخیسته. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم we speak پښتو. ما پښتو صحبت میکنیم. در این جمله فعل کمکی نیست و این زمان حال ساده است و در زمان حال ساده ما شما گفته بودیم وقتی که فعل کمکی نباشه از do و does استفاده میکنیم. پس در اینجا چون سابجکت یا فاعل ما وی است از do استفاده میکنیم. میگیم که do we speak پشتو؟ آیا ما پشتو صحبت میکنیم؟ سوالیه ساختیم ازش. و اگر بخوایم همین جمله را منفی کنیم پس میگیم که we do not speak پشتو. ما پشتو صحبت نمی کنیم. باز هم در اینجا چی کردیم؟ از do استفاده کردیم و توانستیم که جمله را سوالیه و منفی کنیم توسط همی auxiliary verb do. دریم ده to have. دوستانو to have چې دا هم auxiliary verb ده چې په دې کې have, had او has شامل دي. دغه have او has چې دي دا په present tense کې استعمالیږي او د had چې دا په past tense کې استعمالیږي، په تیره سوي زمانه کې استعمالیږي. نو دلته دغه have چې دا له I, we, you, they او plural nouns یا جمع اسمونو سره استعمالیږي او has له he, she, it او مفرد اسم سره استعمالیږي. خو دا had چې دا بیا له دې ټولو سره استعمالیږي. له دې ټولو سره موږ کولی شو چې had استعمال کړو ځکه دا had چې د have او د has دویم حالت ده چې په تیره سوي زمانه کې موږ ورڅخه چه کوو کار ترې اخلو. دوستان عزیز سوم primary auxiliary verb to have است که شامل have،
has و had است. have همراه I, we, you, they اسمای جمع و has همراه he, she, it اسمای مفرد و had همراه همه اینها استعمال میشه. پس بیاین که در مثال ها ببینیم. I have gone to Afghanistan. I have gone to Afghanistan. زه افغانستان ته تللی یم. دوستانو په دې جمله کې وایي چې I have gone to Afghanistan. دا have په دې ځای کې auxiliary verb یا کومکی فعل ده. که چیرته غواړو همدا جمله موږ تاسو سوالیه کو نو همدغه auxiliary نه موږ ګټه اخلو د جملې سر ته راولو او نوره جمله ورپسې لیکو نو بیا وایي چې have I gone to Afghanistan. آیا زه افغانستان ته تللی یم؟ او که چیرته غواړو چې همدا جمله منفی کو نو بیا وایي چې I have not gone to Afghanistan. زه افغانستان ته نیم تللی. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم I have gone to Afghanistan. ما افغانستان رفتیم. اگر بخوایم که را سوالیه کنیم پس همی have یکی از auxiliary verb است در سر جمله میاریم و جمله را باقی مانده جمله را پشتش نوشته میکنیم که این سوالیه شوه. پس میگیم که have I gone to Afghanistan. آیا ما افغانستان رفتیم؟ و اگر بخوایم همی جمله را منفی کنیم پس میگیم که I have not gone to Afghanistan. ما افغانستان نرفتیم. پس در اینجا از فعل کمکی have ما شما استفاده کردیم که برای ساختن جمله سوالیه و منفی از have استفاده کردیم. نو دوستانو دیزی که have چې یو auxiliary یا کمکی فعل ده لده څخه مونږه ګټه واخیستله د سوالیه او منفی جملو جوړولو لپاره. She has learned Pashto. She has learned Pashto. هغې پښتو زده کړې ده. هغې پښتو زده کړې ده. په دې جمله کې has auxiliary verb ده یا کومکی فعل ده. که چیرته وغواړو چې دغه جمله موږ تاسو سوالیه کو نو همدغه has د جملې سر ته راولو او نوره باقي جمله ورپسې لیکو نو وایو چې has she learned Pashto. آیا هغې پښتو زده کړې ده؟ او که چیرته غواړو چې همدا جمله موږ تاسو منفی کو نو بیا وایو چې she has not learned Pashto. هغې پښتو نه ده زده کړې. نو دیزی که هم دوستانو دغه has auxiliary verb یا کومکی فعل ده چې د جملې د سوالیه او د منفی لپاره موږ ورڅخه ګټه اخیستې ده او has د learn چې اصلي فعل ده دغه سره کمک کوي نو ځکه ورته helping verb وایي. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم she has learned Pashto. او پشتو را یاد گرفته. اگر بخوایم همین جمله را سوالیه کنیم پس میگیم که has she learned Pashto. آیا او پشتو را یاد گرفته؟ و اگر بخوایم که همین جمله را سوالیه کنیم پس میگیم she has not learned Pashto. او پشتو را یاد نگرفته. پس در اینجا has چی هستک؟ auxiliary verb یا فعل کمکی هستک که در اینجا در اول خود در جمله اول همراه فعل اصلی کمک کرده و در جمله دوم توسط امی has که auxiliary verb یا فعل کمکی هستک ما توانستیم که جمله را سوالیه کنیم و در جمله سوم توسط امی has ما توانستیم که امی جمله را چی کنیم؟ منفی کنیم. پس has چی هستک؟ helping verb یا auxiliary verb هستک. I had gone to Afghanistan. I had gone to Afghanistan. زه افغانستان ته تللی وم. زه افغانستان ته تللی وم. په دې جمله کې دوستانو had auxiliary verb یا کومکی فعل ده چې د دې په واسطه موږ کولی شو چې دغه جمله سوالیه هم کو او منفی هم کو او دلته had د دا gone چې د going دریم حالت ته له ده سره مدد هم کوي. نو وایي I had gone to Afghanistan. زه افغانستان ته تللی وم او که چیرته غواړو دا سوالیه کو نو بیا وایي چې had I gone to Afghanistan. آیا زه افغانستان ته تللی وم؟ او که چیرته وایم چې زه دا جمله غواړو چې منفی کو نو بیا وایو چې I had not gone to Afghanistan. زه افغانستان ته نه وم تللی. درې قسمه جمله سوی. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم I had gone to Afghanistan. ما افغانستان رفته بودم. اگر بخوایم که امی جمله را سوالیه کنیم پس میگیم که had I gone to Afghanistan. آیا من افغانستان رفته بودم؟ و اگر بخوایم امی جمله را منفی بسازیم پس میگیم که
I had not gone to افغانستان. ما افغانستان نرفته بودم. پس در میجه جمله هر چی هست یکی از auxiliary verb یا فعلای کمکی هست که توسط ما توانستیم که جمله را سوالی هم کنیم، منفی هم کنیم و در عین حال همراه فعل اصلی کمک کرده. درنو او قدرمنو دوستانو، primary auxiliary verbs مکمل سول. اوس رازو model auxiliary verbs تا غواړم چې model auxiliary verbs باندې یو جدا ویډیو تاسو ته وکم، ځکه چې دا ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي. نو انشالله چې model auxiliary verbs په یو بل ویډیو کې درته تشریح کم. دوستان نهایت عزیز، primary auxiliaries تمام شدن و حالا میخوام کمی model auxiliary، نمیخوام که ویدیو بسیار دراز شوه، میخوام که یک ویدیو جداگانه برای مادل اگزلری براتان آماده بسازم تا که شما بهتر یاد بگیرید که مادل اگزلری وربز چی هستن و در کجا ما شما ازشان استفاده میکنیم. پس نمیخوام که این ویدیو زیاد دور و دراز باشه، منتظر ویدیو آینده درباره مادل اگزلری باشین. دوستانو د مادل اگزلری ویدیو په انتظار اوسئ. هغه به ان شاء الله په راتلونکي ویدیو کې درته تشریح کوم. مننه. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان، زنده باد افغانستان.